السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې شرف الدین اشرف چې کوم ده خپل بدل یې له ګلبدین نایب نه اخیستلی ده او دې نه علاوه به زه تاسو ته د فضل حق فاروقي په هکله باندې یو خبر درکړم او بل به زه تاسو ته د شهزاد محمدي یو ډېر زبردسته ډانس هم په نن ویډیو کې وښیم. نو راځم زه تاسو ته وایم چې نن د کمال خان هغه بند چې کوم جوړ شوی ده اخرنۍ شل ورځه لوبه ترسره سوله. دغې نه وروسته به نورې لوبې هم نه ترسره کیږي او دغه په خوست ولایت کې ترسره سوله. په دغه لوبه کې که موږ وګورو رحمان الله ګربز ټیم چې کوم ده ګلبدین نایب ته ډېر په اسانۍ سره ماتې ورکړې ده او په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې شرف الدین اشرف یو ځل بیا په زړه پورې بیټینګ نندارې ته وړاندې کړې ده. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې شرف الدین اشرف 55 رنزه د خپل ټیم لپاره کړي دي او ګلبدین نایب چې کله بالینګ ترسره کوو سخت د وټاکه یوه شپږیزه یې مور باندې وهله. بیا له شرم نه ګلبدین نایب بل اور ته هم رانغی. هغه تېره ورځ چې کومه لوبه ترسره شوې وله که تاسو ته یاد شي شرف الدین اشرف یې پرېنښوده چې سیلیزه ووهي. دومره غټ غټ وایټونه یې وکړل چې هغه فورې هم سولې. نو دغلته ګلبدین نایب شرف سره ډېر ناځواني کړې وله خو په نن لوبه کې هغه بدل یې مو نه اخیستلی ده. دغه نننۍ لوبه به تاسو کتلې. زه به تاسو ته وایم چې اول د ګلبدین نایب د ټیم بیټینګ ترسره کړه 130 رنزه ټارګېټ یې ورکړه. بیا د شرف الدین اشرف او ګربز چې کوم ده هغوی ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګېټ پوره کړ. شرف 55 رنزه کړي دي، شاهد الله کمال هم بیا 52 رنزه کړي دي او نجیب صدران هم بیا 6 رنزه کړي. نو ډېر په اسانۍ سره دغه لوبه وګټله او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې فضل حق فاروقي چې کوم ده هغه IPL کې چې نیټ بالر په توګه باندې چنای سوپر کنګ اخیستلی او هغه یې رخصت کړی ده. یعنې هغه یې تقریبا دغه یو هفته که لس شپې ورباندې نیټ بالینګ ترسره کړه هغې نه وروسته یې رخصت کړی ده. ځکه که موږ وګورو دغه یې خوښ شوی نه ده ځکه هغه تېر IPL کې که تاسو کتلی دی کنګز 11 پنجاب ټیم نیټ بالر په توګه باندې اخیستلی او چې پوره سیزن کې تر څو پورې چې IPL روان و د هلته ځان سره ساتلی خو دغه ورته چنای سوپر کنګ ټیم چې کوم ده دغه یو هفته که لس ورځې ورباندې نیټ پریکټس ترسره کړه او دغې نه وروسته یې رخصت کړی ده. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې سبا ته یعنې د هفتې په ورځ باندې 10 اپریل باندې د پاکستان او د ساوث افریقا اولنۍ شل ورځه لوبه هم شروع کیږي او دغه لوبه به افغانستان په وخت باندې ماښام ټایم کې 15 بجې دغه لوبه تاسو لایف کتلی شئ. په ټي وي سپورټ باندې تاسو دغه لوبه لایف کتلی شئ او همدغسې سونی 6 چینل چې کوم د هندوستان مشهوره چینل ده په هغې کې هم تاسو دغه لوبه لایف کتلی شئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د شهزاد محمدي دغه ډانس تاسو کتلی شئ. دغه خوست ولایت کې کومه شل ورځه لوبه ترسره سوله. په دغه لوبه کې خو شهزاد محمدي دومره ښه ونه ځلېده یعنې ډېر زر اوښته خو په دغه کې زبردست ډانس ترسره کړی ده چې تاسو یې کتلی شئ. په دغه ویډیو کې شهزاد محمدي دلته ډانس کې یو هغه ډول والا هم ورته راغلی دی. نو دغه ډانس د شهزاد محمدي ډېر زیاتو خلکو هم خوښ کړی ده او بل شهزاد محمدي دغسې ټوکې زیاتره وخت کې هم کوي د افغانستان ملي ټیم کې انټرنیشنل کرکټ کې هم کوي او همدغسې په داخلي کرکټ کې هم شهزاد محمدي دغسې اکتونه کوي چې د دغه له لارې نه هم ډېر زیات مینوال دغه اکتونه د شهزاد محمدي خوښوي.